په مزار شریف ښار کې د اعلی قدر امیرالمؤمنین د هدایت پر اساس له یو شمېر بېوزلو کورنیو سره مرسته ترسره شوه. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر وویل دغه مرستې د اسلامي امارت د رهبرۍ او د کورنیو چارو وزارت په هدایت له 500 بېوزلو کورنیو سره وشوې چې وړه، غوړي، وریجې او نور خوراکي توکي پکې شامل دي. د نشه یي توکو سره د مبارزې معاونیت لخوا چې کوم بودیجه موږ ته راکړل شوې ده د هغې نه موږ د دوی سره یو څه کومک کوو چې په دې کومک کې یوه بوجي وړه، یوه بوجي وریجې، یو 10 لیتره غوړ او څه لوازم خوراکي نور هم ورسره دي. دا نن ورکوو چې دغه مربوطه ادارو چې زموږ سره شامل دي د ټولو نمایندګانو په حضور کې او دا کسان هم راغوښتي دي دا کومک ورته توضیح کوو. ورته مهال یو شمېر هغه کورنۍ چې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي دي له اسلامي امارت څخه خوښي څرګندوي او وایي چې دا مرستې تر یو حده پورې د ژوند ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هوارولی شي. دستای خیر خدا دا ظالم گرفتار نکنه و خدا خیر شما را بده و ما مردم یک کمک کنیم، یک پرده و پناه ما مردم هم شد دولت خدا و شما. از این ما خوش هستیم از این کمک، ما خوش هستیم که به ما کمک کرد. خانیش آباد، خانیش آباد، خانی دولت آباد. د یادونې وړ ده چې دغه مرستې د اماراتي بنسټونو او ځینو نورو مسؤلینو په شتون کې په یادو بېوزلو کورنیو وویشل شوې.